ملګرو یو خبر ډیر اهم خبر در سره شیر کو که ستاسو خیال وي کله چې هم په خیبر پښتونخوا کې څه واقع وشي دلته داسې زیات یوټیوبر دي او داسې روپیوال مایکونو والا دي هغه ځي او هغه نه انټرویو اخلي او کم اقبالي جرم چې دی هغه په هغه ټیم کې په هغې باندې کوي چې کله فیصله هم عدالت ته لاړه شي نو بیا داسې چل وشي چې په هغې مخکې په ځان ګواه کړي هغه ټوله قیصه چې ده هغه په هغې باندې جرم ثابت شي پرس کې که قیصه هغه کړي هم نه وي یا کیس هغه نه وي خو په هغه ټیم کې داسې په پریشر کې راشي او هغه په ځان باندې ګواه وکړي حکومت چې کم دی که ستاسو خیال وي اسنین کومه قیصه چې روانه وه یعنې هر سوشل ورکر به ورتلو په خوله کې به ویله مایک ورمنډو او د هغې نه به انټرویو اخیسته چې آیا تا پلار څنګه وجل دی او تا څه چل کړی او ولې دې وجل دی ټوله قیصه به هغه لکه تاسو اورېدلې وي نو ډېر زیات په سوشل میډیا باندې دا خبره هم چلیدلې نو که ستاسو خیال وي چې یو په سوشل میډیا یو شی چلیږي هغه کم اعلی احکام چې دي هغو ته هم رسي نو هغو داسې چل وکړو په اسمبلی کې په دې باندې یو بیل هم را روان دی او داسې چل یې وکړو په دې باندې یو پابندۍ دپاره یو نوټیفیکیشن هم جاري کړو لویر ډېر کمې تاڼې چې دي هغو ته رسېدلی دی دا یې ورته پکې باقاعده ویلي دي چې آیا کم چل وشي نو د داسې څوک به هغه نه پرېږدی چې د هغه کس نه هغه انټرویو واخلي یعنې که اوس چېرته الکترانیک میډیا وي یا پرنټ میډیا وي د هغې خبریال راشي هغه ځان له خبره ده اوس هر سړی ورځي او ځان له چینل کولاو کړی او ورځي او د هغې نه انټرویو اخلي نه د رول نه خبر دی نه د میډیا نه خبر دی خو بس صرف فیسبوک پیج او دا یې کولاو کړي په 100 روپۍ مایک کېږي او هغه یې اخیستی دی او د هغې هغه خولې ته یې نیولی وي یعنې که ستاسو خیال وي اسنین یې دونه ډېر تنګ کړی چې هغه ورته اخر په جاړه شو دا یې ورته ویل چې آیا ما خپل پلار وجلی دی زه پې هم پښیمانه یم غلطي ده او شوې ده او ټول هر څه لکه خو بیا هم دا میډیا والا به تله ووایي تا ولې وجل دی او څنګه دې وجل دی نو دا تپوسونه هغه به یې کول نو اخیر داسې چل وشو کم حکومت چې دی هغه پې هم یو نوټس واخیستو او ټولو ته هغه نوټس جاري کړی دی چې آیا د داسې قسمه خلک چې دی هغه تاڼو ته یا جیلونو ته به هغه نه پرېږدي دغه خبرو تاسو سره هم شریک کو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې میلاویږو د الله په امان